مرجانه ده او دغه لوري معذوره ده. وجاړي دا معذوره او وایي داسې مړی لاله وړی خبرې خو نشي کولی لاس داسې کې وایي چې مړی لاله وړی او د مړی د ډوډۍ غواړي او موږ سره د ډوډۍ وس نه وي نو ټوله شپه پرې راپاڅېږو ووایي د لاسه یو شی. السلام علیکم. زمونږ د شپې ناوخته یو داسې فامیل خدمت ته راغلی یم چې د هغې د ورور خپه ماته شوی و او چا نه قرض اخیستی و نو زمونږ اوس هغه قرضداران په عذابوي نو زمونږ خدمت ته یې راغلی یم چې وس مطابق ورسره یو څه مرسته وکړم. بس داسې ژوند دی راباندې چې الله وکړي او د الله په دې باندې هم توبه وباسو موږ د الله بندګان او سکولت هم راځي او زیارت هم راځي. دومره چې نه و راسره د ژوند مې د قرض دا د سیخان وایستل چې ما وله یو 100 روپۍ غوښه راوړې وه او خورا مې وله ایستلې وه. دونه مې په زړه کې ارمان پاتې شو. دغه اډۍ کې مې پالک شانې کرلې دي او دغه مې وله راوړې بل او دغه مې ورته پکې پاخه کړل او ته مې چې زوی د الله سره شته دی او بل سره نشته دی نو ته دغسې بوټۍ او موږ کونډې به نور مې د وس نور شی نه کېږي کار او ماشومانان یې ټول راته په غاړه پراته دي. کله داسې وخت راشي چې اوس دا خدای دا بیخي ته به په سترګو نه دی لیدلی بې ته به سابه پخوو چې ته یې سوالي را پیدا کړو او هغه پخوو او هغه جوشوو هغې سره ډوډۍ خورو. د الله سره هم شته دی او نور سره هم نشته دی او الله دې راباندې ورحمېږي نو دغسې ګډه وډوډي ده راباندې نه کار ته ویل دي چې یو 8 میاشتو پورې به داسې پاو شی نه پورته کېږي که پورته دی که بیا دې پخه ماتېږي. ښه نو بس د کار د خدمت هم څوک نشته دی دغه دوره ته ګورو د الله سرې ته یو مسلمان را پېښ نه شي ځکه کې ډېرې مرستې وشولې خو موږ سره هېچا مرسته ونه کړه غریب سره څوک مرسته نه کوي. دا پیسې د کوم ځای نه کوي دا خرچه زه د څه شي خرچه وکړو زه ته وایم چې یوه تروړه راوړو نو هغه یوه ډوډۍ په من باندې نمایي کوو او نمایي یو اخلو نمایي بل اخلو خپل ځان پې غولوو خالي خپل ځان پې غولوو او د الله سرې ته ناست دي شپه ورځ ژاړو او د الله ته هم دا ژړا نیوله چې یا الله ته په موږ باندې ورحمېږي نو نه راباندې ورور ورحمېده نه راباندې بل څوک ورحمېده نه راباندې موسسه ورحمېدل الله ته راباندې ورحمېږي نه موږ له کومکونه نه دي راغلي راځي او دغه شاوخوا خلکو غټو خلکو سره کېږي او واړه پاتې شو خوارانو نه موږ سره مرسته نه ده شوې. دا نومونه لاله ولیکي 100 او 100 روپۍ رانه واخلي او وایسته وایي وسولله وایي ونه شولله موږ یو ځل د الله ته هم د صبر نو دغه ته ناستې زوی یوه تروړه راوړو 2 میاشتې او 3 میاشتې وړه تروړه چېته کېږي 7 تنه کوري او موږ دقه او دقه د یوه ډوډۍ دبۍ ډوډۍ نمایي کو نمایي ده ته واچوه نمایي د معذوري ته واچو نمایي ما واننګور مې واخلو نمایي مې نمسی او نمسی واخلي نه یوه ډوډۍ نمایي کوو او پاکې باندې موږ سات تېروو نو الله دې راسره په رحم شي نو موږ دا معیوبه ده و دا خبرې نشي کولی دا پیټه یې نه دا مخې ته یې تړلی دی اوس 80,000 روپۍ قرضداري کم خو نه که نه د دوکانونو دا یوه ته سوال زاري کوه په خود ځنې کېږه چې یوه تروړه به قرضه راکړه یو پاکټ د قرضه راکړه اوس یې راباندې بې سود دا 2 میاشتې وشول چې بند کړي دي ویې ویله چې ستاسو خو دغه هلک دغه کور پروت دی نور به څوک سره دغه وکړي هو دا معیوب دی ګډ دی. نو عزتمندو د دغې خپه معیوب دی ګوډ دی خپه یې ماته وه سیخان بندو نو هغه سیخان دپاره یې پیسې اخیستې وو قرضدارانو په عذاب کړی وو نور عزتمندو کور ته یې راغلی یم د وس مطابق ورسره مرسته کوم چې قرضدارانو چې چا نه 8,000 روپۍ اخیستي وو هغه دغه ورور یې ډېر په عذاب کړی دا کور والا یې په عذاب کړي دي نور زه به ورته پیسې ورکړم نور عزتمندو تاسې ګواه شئ چې 8,000 روپۍ به هغه ورکړم او یو 15,000 روپۍ به نورې ورکړم چې دیو یو څه وخت دی نور دغه پیسې ګورئ نور عزتمندو دغه وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عزتمندو دغه 12,500 افغانۍ به ورکړم چې 8,000 روپۍ په قرض کې ورکړي او په دې 15,000 روپو دغه ځان ته یو څه واخلي 12,500 روپۍ دي مورې 8,000 به هغه قرضدار ته ورکوئ چې سیخانو د ما اخیستي وو نور 4,500 روپۍ پاتې کېږي دې ته به یو څه اخلي دغه د پیسې صحیح شو دغه 12,500 افغانۍ بس مورې دعاګانې کوئ دعاګانې کې مونږ یادوئ دا وخت بس دعاګانې کوو مونږ الله دې دنیا او آخرت د دواړو دا کامیاب سره دې وجاړي دا معذوره او وایي داسې مړی لاله وړی خبرې خو نشي کولی لاس داسې کې وایي چې مړی لاله وړی او د مړی د ډوډۍ غواړي او موږ سره د ډوډۍ وس نه وي نو ټوله شپه پرې راپاڅېږو ووایي د لاسه
یو شی بل شی ورله ورکړو د موږ ویل چې زه ستا واخله غلی شه او ستا شپه راباندې مه شوګیروه نو دغسې حالات دي په موږ باندې اوس ډوډۍ خوره ښه پیسې مې ورکړلې نو بس الله دې ښه د سره وکړي الله دې دنیا هم دله درکړي آخرت دې هم دله الله درکړي چې داسې د معذورو سره تاسو کومک او مرسته کوئ الله پاک پروردګار دې تاسو له اجر درکاندي تاسو له دې الله دنیا او آخرت درکاندي دنیا دې خدای درکړي آخرت دې الله درکړي بس عزتمندو دغه څوک پیدا شي ماله لږ یو ناستې کار برابر کړي چې زه یو سبزی په یو چیخ برابر وم بیخي دغه یې توان نه لرم دا به څه قرضونه کې واکم څه به ټوله چی راوړم انشاءالله به وشي عزتمندو ناوخت هم ده په دې چې زما خپرونې ډېرې وي مخکې کورونو ته مې هم مرستې ورکړلې نو چې دغلته راغلم ناوخته ده ماښام ده نو عزتمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو الله حافظ